دا چې څوک پردی مځکه لاندې کې غصب کړي د دغه څومره سزا ده. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام څوک چې پردی مځکه یوه لویشت لاندې کې په ظلم سره، الله تعالی به دغه مځکه د ده د غاړې طوق کې په ورځ د قیامت تر 7 طبقې پورې دا 7 طبقه مځکه به ټوله د ده په غاړه کې پرته وي. اول دغه ځای کې لږ تشریح وکړو. د انسان په غاړه کې دا د انساني وجود دا اوس چې موږ یې په سترګو وینو دومره برداشت ته چې دا 7 طبقه مځکه ټوله یې د غاړې ته ور ولویږي. نو د دې حدیث مبارک څه معنا ده؟ وایي د دې حدیث مبارک یا معنا دا ده څوک چې پردی مځکه لاندې کې په ظلم سره خدای متعال به په قیامت کې مکلف کی چې اوس دغه مځکه چا چیرې د لاندې کړې وه تر 7 طبقې راوسپڼه ټوله راپورته که رایوړه د محشر میدان ته، خو کړی شي دغه عذاب به په ده تېرېږي، په لګیا به یې لکه مځکه کډی کوه او خاوره راپورته کوه چې هغه میدان د حشر ته یوسي خو وړی نه شي. یو دومه معنا دا ده چې یا به دغه انسان خدای متعال په دا 7 طبقه مځکه نه باسي، د هره طبقه باندې چې ننوځي غړۍ ته ولویږي، بیا هغه 2مه طبقه یې غړۍ ته لویږي، بیا 3مه طبقه غړۍ ته لویږي، لکه د پیاز په ټوکي د یوه نه چې ورتېرېږي هغه 2م ته، نو دا هره طبقې د مځکې ته چې رسېږي خو تر غړۍ را رسېږي بیا خو د هغې نه تېرېږي، دا لکه د ده د غاړې طوق. 3م یا به حقیقتا لکه د کفارو په باب کې چې راغلي چې خدای پکې وجودونه دومره غټوي چې یو غاښ به د غره په انداز وي، نو د دغه مجرم وجود به هم غټ کړي چې دغه 7 طبقه مځکه یې ټوله په غاړه کې ځایږي، هلته به په غاړه کې پرته وي. 4م یا یې دا معنا ده چې د دغه ګناه پیټی به په غاړه کې پروت وي، اسم د دغه ظلم. والزمناه طائره فی عنقه، هره ګناه چې سړي کړې هغه چې په هغه نیول شوی ده دی وی چې دا د غاړې طوق ده، حقیقتا طوق خو نه وي خو نیول کېږي په هغه باندې، دغه ګناه به دی په نیولی وي په ورځ د قیامت باندې. 2م د دغه واقعې یوه واقعه پیښه شوه. حضرت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل په دغه باندې یوې ښځې اروا په نامه دعوه وکړه. دې مځکه سره نږدې وه، سیل راغی، دا خړه نه یي چې راشي، دغه خړې دغه پټي سره ګډ کړه، بیا چې بیرته دی سره خپل پټی آبادوه، اروا پټی تر دغه ځای و، مثلا د دغه لوري نه تر دغه بند پورې، د حضرت سعید یغه طرف نه و، دې په دعوا وکړه چې نه ما پټی تر دغه ځای و، یغه ورپرېښی، خو په یغه چې ورپرېښی دې دعوا مخته پسې وکړه چې نه دا نور هم د ما نه لاندې کړی، مثلا تر هغه بلې مټې پورې دا یې د ما نه لاندې کړی. لاړه مروان د وخت حاکم ده، یغه ته یې عریضه وکړه. یغه ته چې عریضه وکړه، حضرت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل دغه یې ور وغوښته. مروان ورته ویلې چې ښځه راغلې په تا باندې عریضه یې کړې چې تا د دې مځکه لاندې کړې. ده ورته وویلې زه به څنګه پردی مځکه لاندې کوم چې ما د نبي علیه السلام نه یو حدیث اورېدلی ده. څنګه حدیث؟ دا حدیث مبارک یې ورته ویلې چې څوک چې یوه لږ مځکه پردی لاندې کړي تر ورځ د قیامت به تر 7 طبقې پورې دا ټوله د په غاړه کې طوق کې ورزړېږي به. مروان ورته ویلې بس شاید ماید نه درنه غواړه. خو حضرت سعید ورته ویلې دې ته ما د خپلې مځکې 2 زره ګزه مځکه ورپرېښې ده، خو دا بیا په هغه هم قناعت نه کوي، ما طرف ته راځي. نو زړه یې درد وکړو، ښېرا یې وکړه خدای پاک هم دې د نیکو خلکو د ښېرا ونه وساتي. ښېرا څنګه کوي؟ یو خو یې چې خدای پاکه تر څو پورې دا ما وژنې مام چې د خلکو ته واضح حقیقت نه معلوم شوی چې ما ظلم کړی، په دې باندې الله یو وارې خو د حقیقت راښکاره کړي. 2م خدای پاکه دا داسې ما وژنې په سترګو یې ړنده کړې. 3م خدای پاکه په دا کومه مځکه چې دې په غلطه دعوه کړې په دغه مځکه کې قبر جوړ کړي، پکې مړه یې کړې. وایي د دغه دعا د